قسم دې په خدای شپربند من میاره کوي درواغ زه ولا کوم کسره ولا کوم شپربند من میاره چې بد کوي درته وایم چې بد کوي اجزا نو بدي په رښتیا خلاصېږي او داسې خلاصېږي د قرآن مجید چې وایي قرآن مجید علما په خبر دي قرآن مجید وایي چې دوه مسلمانان یا دوه انسانان سره اخته سي تاسې میان له ورسئ بیا ښه غوږ پر کښېږدئ دواړو خبره ښه په غور واورئ بیا چې ستاسې عقل درته ووایي چې دا فلانی ګرم دی دا فلانی نه دی ګرم خو دې ګرم ته ووایه چې ورور زموږ په عقل ته په دې سړي ګرم یې که نه منله زموږ تاوان دا دی زموږ د مرکو ولې نو فلاني له فلاني اختیار نه راکاوه ولې نو فلاني له فلاني اختیار قرآن دا نه وایي قرآن کریم وایي ورشه ورته کښېنه بیا ورته ووایه ګرم ته چې عزیزه زه به پوهېږم ته په دا سړي ګرم یې دا د ظاهر دي د ما سره مجلس و کوم اختیار راکوې ټیک که نه راکوې د نن بعد موږ د راغلي مرکه د دغه سړي ملګري یو ستا مخالف یو په عدالت کې هم په پښتو کې هم هر ځای هېڅوک دې زورور نه دی چې ودونې جرګه ته به جواب نه ورکوي زه د دا جرګې پر مخ پر قرآن درته وایم چې زما شناخته خلک دا مخامخ د کمې نکاز زما شناخته ده دا د خدای مینه کاکا کوتا نکاز زما شناخته دی مهندي صاحب زما شناخته دی دا کاکوزی زما شناخته دی کرم خان کازوی کاکوزی زما شناخته دی کهار زما شناخته دی چې زما شناخته دی که ما خپل ملګري ته نه وویل په هره مرکه کې چې هلکه کمې نکازو ملامت یې زه ولکه په پښتانه کې بیا کښېنم زه ولکه په پښتانه کې بیا کښېنم ته به هم دا قول را سره کوې ته د مرکې خاونده ته به هم دا قول را سره کوې ملامته په ملامته وایې هېڅوک دا اوس موږ ناست د دې بالا زورور خلک خدای زورور دی چې دا اوس موږ دلته ناست یو په دې جرګه کې چې نه دي راغلي هغه دي اخته به وو هلکوزی پوپلزی درزی اڅکزی ګوجن باجن د دې زورور خلک موږ نه لرو د دې جرګه جوړه کړه هېڅوک په دې وطن کې دې جرګې ته جواب نشي ورکولی خو دا جرګه به مهرباني کوي په ملامته وایي او بیا چې ملامت و د هغه سره بیا کار نه لري هېڅ به دې ولکه جوړه شي هېڅ به دې چا پر چا څه پاتې دي اوس چې رښتیا نه وایي نتیجه یې دا ده نن د یوې ښځې به دې عوام کول اویا کال سره نه کوي د یوې ښځې خبره یا زه ملامت یا ته ملامت اویا کال اتیا کال یې پرس و دیارلس ورځ ځوانان ولاړ د هغه رنګه نورې به